د عطا محمد نور تازه او نوې څرګندونې د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. عطا محمد نور چې ځان د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ رهبر ګڼي په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی. د روسیې له خلکو او دولت سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ دغه رهبر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د مسکو برید څرګنده کړه چې افغانستان کې د افراطیت ودې د سیمې امنیت له ګواښ سره مخ کړی. افغانستان د ترهګرو مرکز دی چې پرون یې ریښه ایران او پاکستان او نن مسکو ته ورسېده. موږ تاسو ټول د پاکستان د ناوړه وضعیت شاهدان یو. دغه جمعیتي چارواکي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د روان وضعیت په اړه چوپتیا غوره نه کړي، ځکه په وینا یې چوپتیا به یې شرایط ورته لا سخته او پیچلي کړي. بلخوا فارین پالیسي ورځپاڼې هم یوه تازه راپور کې ویلي چې د القاعده ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او دغه ډله د پخوا په څیر د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. یادې ورځپاڼې زیاته کړې د طالبانو ترڅنګ القاعده ډله هم د افغانستان د کانونو له یو شمېر عوایدو ګټه ترلاسه کوي او په دې توګه خپل مالي لګښتونه پرې پوره کوي. راپور کې ادعا شوې چې طالبانو افغانستان کې په واکمنېدو سره القاعده ډلې سره اړیکې نه یوازې دا چې پرې کړې نه دي بلکې پیاوړې کړي یې هم دي او شواهد ښایي چې دغه دواړه ډلې د تل په څیر یو او بل ته نږدې دي. دغه ورځپاڼه داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې لا هم طالبان له القاعده او نورو ترهګریزو ډلو سره په اړیکه کې دي. طالبانو د یادې ورځپاڼې د راپور په غبرګون کې لا تر اوسه رسماً څه نه دي ویلي.